دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د خبرې په مقابله کې د چا خبره ونه منلی شي. دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې په ده باندې سر او مال او بچي او دنیا هر څه قربان کړی شي. دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د ده د لاسه موږ د چا سره ورانه کړو او د ده په سر د چا سره جوړه. دې پیغمبر باندې زموږ مور پلار هم قربان دي. زموږ مور پلار ګوره په موږ دومره نه دي مین څومره چې هغه په موږ باندې مین. زموږ مور پلار د ډېرو لږ نه یم د ډېرو مور پلار سره دا د سره غم شتي دی چې بچی به مې په آخرت کې جنت ته ځي او که جهنم ته به شي. د ډېرو سره خو دا غم دی چې 2 ټیمه روټۍ وخوري او کور یې مزېدار وي او جیداد ورته پرېږدم د مرګ نه بعد. او د ډېرو لږو سره دا غم وي چې یا الله زما دا بچی خیر دی که دنیا کې لږه سخته تېره کړي خو یا الله جنت ته یې بوځه او زار او قربان د دېسې پلار نه او د دېسې مور نه چې د هغه سره د بچي د ابدي ژوند سوچي. خو د دې مور پلار نه هم زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره محبت کړی او بیا د هغې نه زیات محبت د الله زموږ سره دی. نو ځکه یې پیغمبران راولېږل، نو ځکه کتابونه، نو ځکه علما، دا ټول دې دپاره چې دا مخلوق دوی د عذاب نه بچ شي، دوی د مصیبتونو او فتنو نه بچ شي. وګوره دومره حرسناک دی، دومره مین دی په موږ باندې. دا پیغمبر لایق د دې نه دی چې د ده په نقش قدم دې تګ وشي. د دې لایق نه دی. دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د ده د خبرې په مقابله کې د چا خبره ونه منلی شي. دی که نه دی؟ دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې په ده باندې سر او مال او بچي او دنیا هر څه قربان کړی شي. دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د ده د لاسه موږ د چا سره ورانه کړو او د ده په سر د چا سره جوړه کړو. دا پیغمبر د دې لایق نه دی چې د دې پیغمبر د حدیثونو دپاره موږ د مولا خبره د کتاب چې د دې خلاف هغه پرېږدو. د دې لایق نه دی؟ لایق دی. ولې نه دی؟ نو ځکه نصیحت ټولو ته چې کوم پیغمبر په تاسو باندې دومره مین او دومره شفقت کوونکی و هغه پیغمبر سره تاسو محبت کوئ. او دا یاد که دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یؤمن احدکم، تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې هغه ما سره د خپل بچو سره د محبت نه زیات د مال د دنیا د ټولو خلکو سره محبت نه زیات محبت ما سره نه کړی، دا وخته پورې څوک مسلمان نشي جوړېدی.